ایمان پلورونکی څلوېښتمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. خیر د لوزینا پسترګو کې اوښ کې راغله، خو د حدید پسترګو کې کرکه وکړه. لوزینا چې کله حدید ته وکتل، حدید مخ ته واړاوه. د ناروغانو دا ډله مخ کې ولاړه. لوزینا او د هغې ملګری له پیردار سره داسې خبرې پیل کړې چې په هغو کې له دې مسلمان ناروغانو سره کرکه وکړه. یعنې داسې خبرې ورسره وکړې چې پیردار پوه نشي چې دې څه کول غواړي. هغوی د خبرو په جادو باندې پیردار هم ځان ته تابع ورته وویل چې هغوی غواړي له دې ناروغانو سره څو ټوکې ټکالې وکړي. د مرهم پټۍ په دې روغتیايي مرکز کې نور ناروغان هم وو. بندیان یې یو لوري ته ټول کېنول او لوزینا هم د هغوی لوري ته ورغله. خو د لوزینا ملګری هغه پیردار چې له بندیانو سره راغلی و په خبرو باندې بوخت کړ. حدید د دیوال خواته ناست و. د هغه حالت هم ښه نه و. لوزینا د سترګو په اشاره هغه یوې خواته بوت. خو حدید چې کله لوزینا ته ورنږدې سو، لوزینا په کراره ورته وویل ما ته امر سوی چې له تا سره هیڅ کله ونه ګورم. کېنه او موږ باید د خلکو ته داسې وښیو چې موږ په خپل منځ کې خبرې نه کړو. حدید په کمزوري خو په قهرجن غږ وویل زه لعنت وایم په تا او تا ته په امر کوونکو باندې. ما ته د څه بدلې په خاطر باندې له ډاکوانو ژغورلي نه یې. هغه زما مسؤلیت و. آیا تاسې له مؤظفو سړیو سره همدا رویه کوئ؟ خو لوزینا ورته په غرۍ ونیولي غږ وویل حدیده چوپ سه، دا خبرې به بیا وروسته کېږي. ما ته ووایه چې ته د شپې چیرې یې؟ نن شپه به تا له هغه ځایه باسو. حدید له هغې سره خبرې کول نه غوښتل. لوزینا ورته په ډېره ګرانه د اوښکو په ډالۍ کولو ډاډ ورکړ چې هغه ته به دوکه نه ورکوي. حدید ورته وویل زه چې د شپې چیرته ویده کېږم له هغه ځایه وتل ګران نه دي، خو چې ووځم چیرې به ولاړ سم. لوزینا او حدید دلته خپل د تېښتې پلان جوړ کړ چې حدید باید څنګه له کیمپه وتښتي او چیرې ولاړ سي. خو ورونو کله چې شپه سوه، د مسلمانانو کیمپ په داسې ژور خوب ویده و لکه د مړیو کلی. ورونو ټوله ورځ به یې کار کوو او ماښام به چې راغلل ستړي ستومانه به پریشانۍ یوړل او ویده و. خو په دغه حالت کې هغه پیردار چې په دغو بندیانو یې پیره کوله هغه هم ویده سوی. له دې ځایه هېڅ کله څوک تښتېدلی نه و. که تښتېدلی وای هم نو چیرې به تللی وای. سربیره پر دې پیردار په دې هم پوهېده چې که څوک وتښتي هم نو څوک یې له پیردار څخه پوښتنه نسي کولی. د شپې لومړی پار پای ته رسېدلی و چې له یوې زړې او شلېدلې خیمې یو سړی د سینې په ښویېدلو ووت او ځان یې هغه ځای ته ورساوه چې له هغه ځایه یو پیردار هم دی نه سوی لیدلی. خو هغه په تیاره کې خپلې مخې ته د خرما ونې ولیدې چې هغو ته یې باید ځان رسولی وای. خو حدید وکتل چې یو سوری له سره تر پښو پورې پټ ده او په ډبلو جامو کې ولاړ ده. خو په سینه ښویېدونکی حدید ودرېد او ځان یې د خرما د ونې ډارې ته ورسوه او هالته په هغه ډبلو جامو کې لوزینا وه چې د حدید انتظار یې کوه. خو لوزینا په دغه حالت کې پوښتنه ورڅخه وکړه آیا ته ژر ژر تلای سې؟ حدید ځواب ورکړ کوښښ به وکړم. هغوی له کیمپ نه لرې ولاړل. مخې ته یوه پراخه شاړه سیمه وه، خو مشکل دا و چې حدید ژر ژر تلای نه شو او هغه ته یې دا هم وویل چې د ده پر سر باندې څه ډول اخطارونه ورکول سوي دي. هغې د حدید شکونه ټول لرې کړل. خو له ډېر تګ څخه وروسته مخې ته یې د ښار کوڅې راغله او بیا د ډاکټر کور ته ورسېده. د 3-4 کرتې ټک ټک وروسته ډاکټر بهر راووت او هغوی ژر دننه بوتل. خو کله چې ډاکټر د حدید زخمونه خلاص کړل او ویې لیدل نو لوزینا ته یې وویل
چې لږ تر لږه 20 ورځې علاج ته اړتیا لري. خو ورونو د دې خبرې په اورېدو سره لوزینا له یوې پیچلې مسلې سره مخ شو. هغه دا وه چې دومره ورځې به حدید چیرې پټوي او هغې دی د بېګار کم ته بیا وروستل نه غوښتل. خو په دغه صحنه کې د هغې عقل ځواب ورکړ. ډاکټر چې د حدید مرهم پټۍ وکړه ویې ویل ده ته سربیره پر دې باندې د ډېرې ښې او قوي غذا اړتیا هم ده. لوزینا ډاکټر یې خوا ته کړ او ورته ویې ویل دا چې چېرته اوس یې هلته ورته ښه خواړه ورکول کېدای نه شي. زه یې له ځانه سره هم په کور کې ساتلی نه شم، خو تاسې یې له ځانه سره وساتئ. هر شی چې ورته ګټور وي هغه پرې وخورئ. له ما نه چې هر څومره قیمت غواړئ درکوم یې. ډاکټر چې کومې پیسې وویلې هغه ډېرې زیاتې وې. لوزینا ورته د کمولو وویل. نو ډاکټر ورته وویل ته په ما باندې ډېر خطرناک کار کوي. پوه شوم چې دا سړی د مسلمانانو له کیمپ نه راوستل شوی او دا د مصري پوځ یو صفاحي دی. ستا له ده سره څه اړیکې دي چې ما ته زما د خوښې اجره راکوي؟ لوزینا ورته ټوله کیسه وکړه. خو له کیسې وروسته ډاکټر ورته وویل ښه ده زه به څه رعایت هم وکړم خو ته به. لوزینا وویل ما ته منظوره ده، خو دا هم ویل غواړم چې که ستا له لورې څخه راز پاتې نه شو نو ته به هم ژوندی پاتې نه سې. ډاکټر حدید په یوه کوټه کې څملاو او هغه ته یې وویل چې ته به د رغېدو پورې همدلته یې. هغه ډاکټر له کوره ورته شیدې او میوې راوړې او ور یې کړې او لوزینا یې یوې بلې کوټې ته بوتله. په دویمه ورځ لوزینا او د هغې ملګري کیمپ ته ورغلل. هغه ډسپنسري یې وکتله. ناروغ بندیان بیا هم هغلته راوستل کېدل. دواړو نجونو له پیرهداره سره ګپ شپ ولګاوه او په خپلو ځانګړو چالونو یې معلومه کړه چې د حدید له ورکاوي سره په کیمپ کې هیڅ بدلون نه ده راغلی او هلته هیڅ ګډوډي نشته او وضع په عادي حال کې ده. خیر ورځې تېرېدې. څرنګه چې ډاکټر ته له غوښتنې سره سم مالي اجره ورکول کېده ځکه یې حدید پټ وساتئ او د هغه علاج یې له پوره پاملرنې سره کاوه. هغه ته د تقویې خواړه هم ورکول. لوزینا به له ماښام وروسته په پټه هلته ورتله او له حدید سره به څو شېبې ناسته وه او بیا به ډاکټر ته ورغله او د هغه نفسي خواهشاتو له پوره کولو وروسته به بیا خپل هستوګنځي ته تله. خو د لوزینا له ډاکټر سره دغه وخت تېرول ورته په اور کې هم له ژوند تېرولو نه سخت ښکارېده. خو دې دا هر څه د حدید لپاره قبول کړل. په دې تلو راتلو کې 20 ورځې تېرې شوې او د حدید زخمونه ورغله. د هغه صحت هم ښه شو. لوزینا ډاکټر ته وویل چې حدید به سبا شپه یو وخت له دې ځایه ولي. په سبا ورځ یې له خپلې ملګرې نه کار واخیست. خورونو د لوزینا په دغې ملګرې پسې یو ټیټ رتبه افسر و او کله ناکله به یې ځوروله. خو ملګرې یې د هغه سره د مینې او محبت خبرې پیل کړې او هغه افسر هم له ځانه بې پروا سو او لوزینا د هغه له توبرې نه دریشي راوایسته چې بیا یې حدید ته ور واغوستل. د آس پیدا کول څه ګران و خو آس یې هم ورته په اسانه باندې پیدا کړ او لوزینا دا پریکړه کړې وه چې دغه د صلیبیانو د فوج دریشي به حدید ته ور اغوندي او له ښاره به یې باسي چې ځان قاهرې ته ورسوي. خو په هغه وخت کې له ښار څخه چارچاپېره لوړ دیوالونه او د هغه ښار 4 دروازې وې چې د شپې به بندېدې. خو په هغو ورځو کې به دا دروازې د ورځې بیرته کېدې ځکه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي د راتلونکي حملې لپاره عسکري تیاریانې روانې وې او پوځونه او کاروانونه تلل راتلل. د لمر تر پریوتو د مخه د کلا د لوی دروازې په لور یو صلیبي افسر په آس سپور او روان و. د هغه تر ملا تړلې توره د مسلمانانو په څېر کږه نه بلکې د عیسویانو په څېر سمه وه. موټه یې هم د صلیب په شکل. هغه کټ مټ صلیبي افسر و. خو په دغه حالت کې د ښار دغه دروازه هم خلاصه وه چې د اوښانو یو کاروان په خوراکي شیانو بار بهر روان و. داسې څرګندېده لکه دا افسر چې له کاروان سره وي. خو هغه چې دروازې ته ورسېده د صلیبیانو د استخباراتو مشر هرمن په آس سپور او دروازې ته راننوت. هغه له بهر نه راته چې افسر یې ولید او افسر ته مسکی شو. خو هغه افسر د مسکا ځواب په مسکا ور نه کړ. خو هرمن چې یو څه اندازه د ننه ولاړ آس یې ودراوه او چې لرې یې 2-3 ګامه وکتل هلته لوزینا ولاړه وه. خو هغې چې هرمن ولید د هغه ځایه په چالاکۍ سره د خپل هستوګنځي ځای ته ولاړه. د علي بن سفیان رحمت الله علیه په څېر هرمن هم استخباراتي پوه و. هغه په سملاسي توګه آس د دروازې په لور باندې وګرځاوه او هغه خپل شک لرې کول غوښتل. د اسلام د سپېڅلي دین د لارې مجاهد چې شاته وکتل او د هغه سپاره بیرته په تلوار راګرځېدل نو پوه شو او خپل آس ته یې قمچینه ورکړه.
آس په ځغاسته باندې پیل وکړ. هرمن بالاخره دروازې ته راورسېد او بهر یې وکتل چې کوم افسر د هغه ترڅنګ تیر شوی و هغه لرې تللی و او د هغه پسې تلل هم بیکاره و، ځکه هغه لیدلی و چې آسپور چې له دروازې ووت نو آس یې په چرګمو کړی و او آس هم ډېر چالاکه و او بیا دې ډېره پراخه وه. خو دلته بیا لوزینا ډېره خوښه وه چې حدید یې آزاد کړ او هغه ته یې بدله ورکړه. هرمن آس را وګرځاو او په چالاکۍ دننه ولاړ. خو هرمن لومړی د مسلمانانو د بندیانو کمپ ته ورغی او د هغه ځای مسؤل سړي ته د حدید نښې وویلې او پوښتنه یې ترې وکړه چې هغه چیرې دی. هغه مسؤل هم په پلټنه کې لګیا سو او د حدید هیڅ پته ونه لګېده. په کومه خیمه کې چې حدید ساتل سوی و د هغې نورو اوسېدونکو وویل چې یو سهار هغه له دې ځایه تللی دی او د استخباراتو مشر پوه سو چې حدید یوې او بلې خواته سوی. د هرمن ګمان په باور بدل سو او پوه سو چې هغه همدا حدید و چې له ښاره د صلیبي افسر په شکل کې وتلی. هرمن د نورې څېړنې د مخه د لوزینا کوټې ته ورغی خو د لوزینا په کوټه کې هغې سر په لاسو کې نیولی و او ژړل یې. هرمن ورته په غوسه وویل آیا تا هغه وتښتاوه؟ لوزینا په کراره سر راپورته کړ او ویې ویل د خپل ضمیر څخه دې پوښتنه وکړه. هرمن ورته وویل زه به د تحقیق په دوران کې رښتیا کړم چې له هغه سره تا په تېښته کې مرسته کړې ده او که نه. لوزینا وویل نه تاسو ته د څېړنې اړتیا ده او نه زه دروغو ته ضرورت لرم. زما بدن یو ډول شاهانه دروغ او زما ژوند یوه ښکلې دوکه ده. د خپل روح د خلاصون لپاره زه رښتیا وایم او مرم. او د دې خبرې په جریان کې د لوزینا په غږ کې یو ډول بېهوشي وه چې شیبه په شیبه زیاتېده. هغه چې پاڅېده لنګي یې ړچېدل. هغې ته نږدې یو ګیلاس پروت و چې یو څو څاڅکې اوبه پکې وې. هغې ګیلاس راپورته کړ او هرمن ته یې ورکړ او ویې ویل ما خپل ځان ته د مرګ سزا ورکړې ده. په دې ګیلاس کې یو څو څاڅکې ګواهي ورکوي چې ما خپل ناپاک بدن ته د دې لپاره سزا ورنه کړه چې له خپل قوم سره مې خیانت وکړ او دښمن مې له زندانه وتښتاوه، بلکې زما ګناه دا وه چې زه هغو خلکو ته د دوکې ورکولو په پار ورغلی وم چې په هغوی کې هیڅ ډول چل او دوکه نسته، چې مراد یې ټول مسلمانان. له هغوی نه 4 کسانو یې زما د پت په خاطر چې اصلا په ما کې نه وو د 10 ډاکوانو مقابله وکړه. بیا یې وسړي خپل بدن زما لپاره غوڅ غوڅ کړ او لغلو یې زه وژغورلم. ما ته د نیکۍ او بدۍ، محبت او نفرت توپیر څرګند شو. که زه په رښتیا ویلو باندې مړه کېږم دا ډېر له ارامه ډک مرګ دی. هغه چې پرېوتله هرمن یې له لاسه ګیلاس واخیست او ونیوی. لوزینا ترې ځان خلاص کړ، یوې خواته ودرېده او په اسویلیناک غږ یې وویل زما بدن ته لاس مه راوړه، اوس دا ستا د کار نه دی. زهرو پکې په رښتیا مداخله کړې ده. تا ته د ناپاکو جسمونو اړتیا ده او زه دا ویل هم غواړم چې هغه ما تښتولی دی. ما هغه 20 ورځې پټ ساتلی و. ما له فرینډس نه دریشي غلا او هغه ته مې واغوسته او یو آس مې هم ورکړ. زه له هغه سره تللی نه شوم او له هغه پرته ژوند مې هم نه غوښت، ځکه مې زهر وڅښل. که تا نیولې هم نه وای نو ما زهر خوړل. د دې خبرو په جریان کې هغه په پالنګ باندې پرېوته. او هرمن د هغې وروستۍ خبرې واورېدې چې هغې ویل د رښتیا ویلو سره په مړینه کې څومره سکون دی. هغې وروسته ساه داسې واخیسته لکه د آرام اسویلی چې کړی وي او مړه سوه. خو کله چې لوزینا دفن کوله یو افسر وویل که د دې کورنۍ وي هغوی ته خو یې د مړینې خبر ورکړي. څرنګه چې صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه مخکې د مسلمانانو لوړ رتبه افسرانو او مشاورینو ته دا خبره کړې وه چې صلیبیان د مسلمانانو په کاروانونو باندې حمله کوي او د هغوی کوچني لوڼې تښتوي او بیا د مسلمانانو په خلاف باندې روزنه ورکوي او د جاسوسۍ لپاره یې هلته ورلیږي. نو دلته یوه بېلګه موږ تاسو ته روښانه کېږي چې د لوزینا د دفن په وخت کې راڅرګندېږي. هغه چې کله دفن کوله یو افسر وویل که د دې کورنۍ وي هغوی ته خو به یې د مړینې خبر ورکړي،
خو د استخباراتو مشر هرمن ځواب ورکړ کورنۍ یې موږ وو دا مو د 10-12 کلو په عمر د مسلمانانو له کاروان څخه راتښتولي ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په سینه کې چې کوم احساس غوټې وهلې په هغه احساس کې دغه دردونه پراته وو او د مسلمانانو له هر حال خبر وو د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د پوز د لیګ درېمه ورځ وه صلیبیانو په لاره کې د هغه د مخنیوي لپاره لښکرې لېږلې وې څرنګه چې حمله په کریک باندې کېدونکې وه او دوی ته هم همدا خبر راغلی وو نو ځکه صلیبیانو زیات پوځونه له شوباک نه کریک ته لېږلي وو یو شمېر لښکرې د شام پولو ته هم لېږل سوي وې چې د سلطان نورالدین زنګي د رالېږلي مرستندویه پوځ مخه پرې د کریک په لاره کې ونیسي او د دغه پوځ یو څه برخې یې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د مخنیوي لپاره لېږلي وې خو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خپل پوځ په درې برخو ویشلی او روان کړی او درې واړه لښکرې یو تر بله لرې ساتلی کله چې هغه ځای ته ورسېد چې له صلیبیانو سره یې باید ټکر کړی وای نو هغه د درې واړو لښکرو قومندانان او د هغوی تر لاس لاندې افسران خپلې خیمې ته راوغوښتل او صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه هغه جواري او هغه راس او کوم څه چې په زړه کې ول هغه ورته څرګند کړ او ویې ویل موږ هغه ځای ته رارسېدلي یو چې اوس باید زه تاسو ته د زړه راز ووایم تاسې به ښایي حیران یاست چې ما به تاسو ته ویل چې زه په کریک باندې حمله کوم خو تاسو مې بل لوري ته راوستی زه په کریک حمله نه کوم اوس زه درته وایم چې زموږ منزل شوبک دی تاسو خو ښه خبر یې چې هلته صلیبیانو شوبک خالي کړی و او زیات نظامي فوز یې کریک ته لېږلی او صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پسې وویل یوه پوښتنه چې تاسې به اندېښمن کوي چې ما ولې عالم جاسوس او ورسره دوه نجونې خوشې کړې او هغوی ته مې ولې ساتونکي ورکړي وو زه درته وایم د دې خبرې ځواب واورئ ما هغوی د خپلې کوټې تر څنګ په یوه بله کوټه کې کېنول د دواړو کوټو ترمنځ دروازه نیمکښه وه علي بن سفیان او دوه مرستیالانو ته مې وویل چې زه به په پلانۍ نیټه په کریک حمله کوم زه پوهېدم چې جاسوسان یې اوري ما د هغوی غوږونو ته دا هم ورسول چې زه له صلیبیانو سره په آزاد میدان کې له جګړې څخه بیریږم دا ډول خبرې مې د هغوی غوږونو ته ورسول بیا مې خوشې کړ ساتونکي مې هم ورسره کړ چې روغ رمټ یې ورسوي خو وروسته بیا ما ته خبر راکول سو چې یوه پیښه سوې یوه ډله غلو په دوی باندې حمله کړې 3 ساتونکي او یوه نجلۍ یې وژلې 4م ساتونکی له شوبک نه بیرته راغلی دی حالته چې زموږ کوم جاسوسان دي هغوی اطلاع را کړې ده چې عالم جاسوس ژوندی شوبک ته رسېدلی چې زما دوکه یې بریالۍ کړې ده صلیبیانو خپل پوځ ما له خوښۍ سره سم ویشلی دی او صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د دغو 3 ټولو مشرانو او نورو افسرانو ته وویل دا مهال ستاسې د پوځ کیڼ اړخ برخه د صلیبیانو له ښي اړخ نه 4 میله لرې ده هغه د کیڼې برخې سرلښکر قومندانانو ته وویل نن به تر لمر پرېوتو پورې خپل ټول آسپاره ټولی 2 میله مستقیما مخ ته بوځئ له هغه ځایه به کیڼ لوري ته وګرځئ بیا به 4 میله په مخ باندې ولاړ سي بیا به کیڼ لوري ته راستانه سي خو د 2 میلو په واټن کې به خپل دښمن د آرام په حالت کې وویني او په یرغل کولو خو تاسې خپله پوهېږئ چې څنګه یرغل به کوئ او صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه بیا پسې ورته وویل چټک یرغل به وي په لاره کې چې هر څه په مخه درسي تر پښو لاندې یې کړئ ځانونه را وباسئ او بیرته ځانونه هغه ځای ته راورسوئ له کوم ځای چې تللي یاست او 2مه برخه لښکر به ماښام مستقیما پر مخ ځي 8 یا 9 میله چې ولاړ سي ښي لوري ته به ولاړ سي تاسې به د دښمن د لښکرو څار کوئ او کاروانونه به مخې ته راسي سربیره پر دې به تاسې د دښمن شاته یاست د ورځې به دښمن د کیڼ لوري پوځ پسې راځي چې حمله یې پرې کړې وه خو تاسې به مخامخ ټکر نه کوئ د ورځې به ډېر په شاته کوئ د شپې به بیا حمله کوئ خو تم کېږئ به نه صلیبیان که چېرته رامخې ته سي د منځنۍ برخې پوځ به پرې له شانه حمله کوي او دښمن به د ځان تر راټولولو د مخه بیا ګډوډوي
درېمه برخه چې ما سره ده نن شپه به لیږد کوي موږ به تر سبا غرمې پورې شوبک کلابند کړی وي نورې دوه برخې به صلیبیان په هغو لارو چارو چې تاسې یې تمرینونه کړي دي په بیدیا کې ورخطا ساتي هغوی ته به خواړه او نور مهمات نه ورپرېږدي خو هغوی چې کله د اوبو له چینو نه لرې سي تاسې به یې نیسئ او صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل چې تل به یرغل له اړخه کوئ او د جګړې لپاره به تل کېږئ او بیا صلاح الدین ایوبي وویل د سرتیرو ټولۍ به هره شپه د دښمن په څارویه د اور پنډوس کې غورځوي دا د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه هغه پټ پلان و چې د شوبک د نیولو لپاره جوړ کړی و دا د 1101 میلادي کلونو وروستۍ ورځې وې چې د کرک خلکو ته له اوږده انتظار وروسته پته ولګېده چې د شوبک په څېر مهمه کلا د سلطان صلاح الدین ایوبي په کلابندۍ کې راغلې ده په داسې حال کې چې زیاتره پوځونه په کرک کې راټول شوي وو او یا بیدیا ته لېږل شوي وو او له شوبک سره هیڅ ډول مرسته کېدای نه سوای او بیدیا ته هم چې کوم پوځ لېږل شوی وو مسلمانو پوځونو له خورا بد حالت سره مخ کړي وو د صلیبیانو د ورخطایۍ لامل دا و چې مسلمانانو سره مخامخ جنګ نه کاوه هغوی په ګوریلایي او کمنډوي جنګونو کې ورته بې شمېره زیانونه اړول مسلمانانو یې د ترسد مخه نیولې وه د اوبو چینې او ورشو یې هم ترې نیولی وو د صلیبیانو دا پوځ نه د جګړې وړ و او نه شاته تلای سوی چې بیرته یې شوبک له کلابندۍ څخه ژغورل په شوبک کې صلیبیانو د کلا او ښار له دیوالونو د غشو او تورو او د برچو په وسیله کلکه مقابله وکړه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه دیوال ماتونکو ټولګیو دیوال مات کړ دا کلابندي تقریبا 1.5 میاشت روانه وه چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خپل مجاهدینو ته لا د مخه روزنه ورکړې وه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه چې شوبک ته داخل شو ورونو پوهېږئ هغه څه وکړل او کوم درد یې په سینه کې و هغه تر ټولو لومړی د مسلمانانو بیګار کمپ ته ورغی چیرې چې بدبرخو بندیانو د شکرانې سجدې وکړې او د خوښۍ اوښکې یې په سترګو کې وې د صلیبیانو بېدیانۍ پوځ د ګډوډۍ په حالت کې کرک ته ولاړ چیرې چې بې شمېره پوځ د سلطان صلاح الدین ایوبي په انتظار ناست ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه بالاخره وتوانېده چې د هغو 3 جاسوسانو په وسیله باندې چې یو یې عالم جاسوس او 2 نجونې وې چې یوه یې مړه سوه خپل پلان یې تر شوبکه ورسوه او پلان یې بریالی او شوبک ته د لاسته ولوېد او ورونو دا چې د 1102 میلادي کال د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د وخت رښتینې کیسې بدسوي او د راروانې برخې عنوان ایونا چې په عایشه باندې بدله سوه په دغه عنوان کې به تاسې څه واورئ او دغه ایونا څوک وه او ولې عایشه سوه د 440مې برخې پای